به د ستورو د ځلا کیسې ته غوږ ونیسو، بیا به د قیس او د لیلا کیسې ته غوږ ونیسو. وروستو له دې نه به رباب او سیتار وټنګو، وروستو له دې نه به رباب او سیتار وټنګو. راځئ چې مخکې د مولا کیسې ته غوږ ونیسو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو، محمد اویس یم د خپلې ادبي پاڼې جټه وایل سره. تمه لرم چې د صحت په جامو به یو روز خوشحاله کړو. ملګرو څنګه چې تاسو ته زموږ د نظیر صاحب سره اولنۍ مرکه کړې وه، موږ امید لرو چې انشاءالله تاسو ته به ډېر زیات خوښه شي. نن موږ د نظیر صاحب نه بیا قصه غواړې مرکه کوو. امید کوو چې انشاءالله تاسو به هم خوښه شي. نظیر صاحب تاسو ته خپل پروګرام پیل کړی و. ډېره مننه د جټه وایس ملګرو، ډېر زیات ګزار یم بیا ماته مقرره کړله او اوسنۍ مرکه چې انشاءالله وکړي انشاءالله به کړي. او زه بیا هم تاسو ته بیا هم شکریه ادا کوم، تاسو بیا ماته بیا مقرره کړله. او دې وخت کې تاسو په فیصل آباد کې زه هم دلته کې یم، نو بس د مسافرۍ ژوند دی چې تېرېږي او الله تعالی په دې هم یو مقرره کړله چې زموږ چې کوم دی د جټه وایس مینوالو سره ملاقات د موبایل سکرین باندې کېږي. دا زما لپاره د فخر او د ویاړ خبره ده. ډېره مننه نظیر صاحب، تاسو ډېره شکریه ادا کوو چې موږ سره زموږ په شنه تاسو مرکه وکړه او زموږ مینهوال به انشاءالله موږ امید لرو چې مینهوال به ډېر زیات پسند کوي. اوس نظیر صاحب موږ غواړو چې تاسو موږ سره لږ شان د سره فازو کې تر اوبو کې کوم چې زموږ پیج چینل د نوي کسانو راغلي تاسو پېژنئ. ما نوم نظیر احمد نظیر دی. نظیر احمد زما نوم دی او نظیر زما تخصص دی د هزاره ډویژن ضلع بډګام سره تعلق لرم او په دې وخت کې په پنجاب کې فیصل آباد کې د اویس صاحب او د هغوی د جټه وایس ډېره مننه کوم چې هغو ماته موقع راکړله او زما پوښتنه کوي زما د کلام. نو ملګرو زما یو مضبوط کلام دی او بیا هم ستاسو د مینې مشهور یم، تاسو ته ډالۍ کوم چې د غزل نه مخکې څو شعرونه دي. اوس به د ستورو د ځلا کیسې ته غوږ ونیسو، بیا به د قیس او د لیلا کیسې ته غوږ ونیسو. وروستو له دې نه به رباب او سیتار وټنګو، وروستو له دې نه به رباب او سیتار وټنګو. راځئ چې مخکې د مولا کیسې ته غوږ ونیسو. او شعر دی چې نه به تکرار نه به نفرت او عداوت، نه به تکرار نه به نفرت او عداوت جوړېږي. مونږ که په وخت د سربالا کیسې ته غوږ ونیسو. که دې محفل کې چا کوله د الفت په ژبه، وایي صاحب که دې محفل کې چا کوله د الفت په ژبه، ما او جانان به د ښکلا کیسې ته غوږ ونیسو. غزل دی دین کې مکار د امن کېږي خو د شر نه کېږي، دین کې مکار د امن کېږي خو د شر نه کېږي، دې کې پرچار د امن کېږي خو د شر نه کېږي. مننه. دا مو جومات، دا مو کتاب، دا مو مکتب دی جناب، دا مو جومات، دا مو کتاب، دا مو مکتب دی جناب، په دې کې لار د امن کېږي خو د شر نه کېږي. مننه. زمونږ په جنګ کې هم د امن فلسفه پرته وي، زمونږ په جنګ کې هم د امن فلسفه پرته وي، دغه مزیار د امن کېږي خو د شر نه کېږي. مننه. مونږ چې په جار نارې وهو چې جنګ نه سوله ښه ده، مونږ چې په جار نارې وهو چې جنګ نه سوله ښه ده، دې نه اظهار د امن کېږي خو د شر نه کېږي. ډېره مننه. مونږ چې په جار نارې وهو چې جنګ نه سوله ښه ده، دې نه اظهار د امن کېږي خو د شر نه کېږي. او مقتده نظیره چا چې کلمه د توحید وویله، نظیره چا چې کلمه د توحید وویله، دې کې اقرار د امن کېږي خو د شر نه کېږي. ډېره مننه. دې کې اقرار د امن کېږي خو د شر نه کېږي. صاحب ډېره مننه تاسو موږ د ښایسته غوڼې غزل وویلو او موږ امید لرو چې انشاءالله مخکنۍ ویډیو غوڼې وې دا غزلې هم د زموږ مینهوالو ډېرې زیاتې خوښې وي. مینهوالو ته تاسو د نظیر صاحب
شاعري پسند کېږي او تاسو دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ خپلو ملګرو سره او د نصیر صاحب نورو ویډیو کتو دپاره تاسو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن لازمي سره پریس کړئ چې تاسو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن ملويږي بیا به انشاءالله تاسو سره ملاقات کېږي په نوې ویډیو په نوې مرحله کې اوس موږ د اجازت راکړئ د خدای په امان